بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کوي کله چې مقیم سړی په مسافر پسې اقتدا وکړي، چونکې مسافر پر 2 رکعاته سلام ګرځوي، نو مقیم به دا پاته 2 رکعاته څنګه کوي؟ په هغه کې به ثنا سبحانک اللهم او الحمدلله وایي او کنه؟ الجواب: محترمه، زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې مقیم سړی چې په مسافر پسې اقتدا وکړي په پاته لمانځه کې به قرائت نه وایي، ځکه خاموش به درېږي، ځکه چې مقیم په دغه وخت کې که څه هم فعلا مقتدي نه دی لیکن حکما مقتدي بلل کېږي، نو لهذا دی به په پاته 2 رکعاتو کې نه ثنا سبحانک اللهم او نه سورة الفاتحه الحمدلله وایي، بلکې د الحمدلله شریفې په اندازه باندې به خاموش درېږي، چې کله دومره وخت ودرېدي بیا به تر هغه وروسته رکوع ته ځي، او اکثر خلک د دې مسلې څخه ناخبره دي. فتح القدیر جلد 3 صفحه 173 وایي: وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم، لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق، إلا أنه لا يقرأ في الأصح. صحیح قول دا دی چې مقتدي به یعنی مقیم به په دغه پاته لمانځه کې قرائت نه کوي بلکې خاموش به درېږي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د مسائلو د زده کړې او د عمل توفیق راکړي.